خیر راغلي لیدونکو یو ځل بیا هم د کوچني اختر مبارکي وایم او خاصتا زموږ اتلانو ته زموږ سربازانو ته چې هغوی تل زحمت وباسي تر څو پورې چې موږ ارامه ژوند وکړو او ارامه او سوکاله ژوند ولرو. نو موږ سره هم په دې برخه کې ګلالي ماشومان دي یعنې د ترانې ټیم دی چې دوی به موږ ته ښکلې ترانې وایي. نو پیل کې هم دوی ټولو ته ښه راغلاست وایم د اختر مبارکي ورته وایم په خیر راغلې خپرونې ته. نظري څنګه یې خوښه ده چې ته نه ترانه واورو؟ د دوی نه به فکر کوم چې د انتخاباتو په اړه باندې ترانه چمتو کړې ده. آماده هستین؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. شرکت در انتخابات وجیبه ملی ماست. بیایید برای موفقیت این پروسه سرنوشت ساز که ضامن ثبات، نظم، حراست از دموکراسی و حاکمیت قانون در کشور است، سهم خویش را صادقانه و مسئولانه ادا نماییم. از همه پیر و جوان دعوت کنیم، هم نوایی با همه ملت کنیم، در روند انتخابات وطن با شهامت مرد و زن شرکت کنیم، با شهامت مرد و زن شرکت کنیم. میشویم در شهر و ده هر جا قطار تا دموکراسی بماند پایدار، فارغ از قومیت و سمت و تبار. انتخاب از روی اهلیت کنیم، انتخاب از روی اهلیت کنیم. از همه پیر و جوان دعوت کنیم، هم نوایی با همه ملت کنیم، در روند انتخابات وطن با شهامت مرد و زن شرکت کنیم، با شهامت مرد و زن شرکت کنیم. رأی مردم پایه های قدرت است، وجه مشروعیت هر دولت است، کار دولت ها به مردم خدمت است. وای اگر کمکاری و غفلت کنیم، وای اگر کمکاری و غفلت کنیم. از همه پیر و جوان دعوت کنیم، هم نوایی با همه ملت کنیم، در روند انتخابات وطن با شهامت مرد و زن شرکت کنیم، با شهامت مرد و زن شرکت کنیم. ما برای محو هر گونه فساد، رفع بیکاری و فقر و اعتیاد، رونق و بهبود وضع اقتصاد با صداقت کوشش و همت کنیم، با صداقت کوشش و همت کنیم. از همه پیر و جوان دعوت کنیم، هم نوایی با همه ملت کنیم، در روند انتخابات وطن با شهامت مرد و زن شرکت کنیم، با شهامت مرد و زن شرکت کنیم. آنچه اسباب رفاه ملت است، انکشاف علم و رشد صنعت است، گنج اگر یابی ز رنج و محنت است، فکر کار و شغل و معیشت کنیم، فکر کار و شغل و معیشت کنیم. از همه پیر و جوان دعوت کنیم، هم نوایی با همه ملت کنیم، در روند انتخابات وطن با شهامت مرد و زن شرکت کنیم، با شهامت مرد و زن شرکت کنیم. احتیاج مبرم این سرزمین اتحاد و همدلی باشد یقین، نیست ما را راه دیگر غیر از این، زندگی در صلح و امنیت کنیم، زندگی در صلح و امنیت کنیم. از همه پیر و جوان دعوت کنیم، هم نوایی با همه ملت کنیم، در روند انتخابات وطن با شهامت مرد و زن شرکت کنیم، با شهامت مرد و زن شرکت کنیم. بسیار زیاد سپاس، خیلی مقبول، ډیره خوندوره، واقعا زبردسته وه او انتخابات هم مخ په رانږدې کېدو دي او دغه ترانه هم واقعا یعنی هغه څه دي چې خلک باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل سرنوشت په خپله وټاکي. که نظري پام دی و ډېر ښکلی پیغام یې هم خلکو ته وړاندې کړو دې ترانې. واقعا ما ورته دومره سره لرې کړي یو چې یو بل نه ګورو. اوس فکر کوم چې که ما بله ترانه هم لري، که چېرته در رابطه به وطن است نی؟
فکر کوم د همدغه وطن ترانه لري. خب بله ترانه د دوی نه بله ترانه هم اورو، بیا هم ګورو چې د وطن په اړه باندې دوی څه ویلي.